سورة القيامة. سورة القيامة دا مکی صورت تے پدی کی سلویخ آیتون دی، دو پدی کی رکوگانی دی. لوی موضوع دا قیامت ورزی حقانیت پا کی بیان شوی دی چه اللہ با دا بندگانو دا اڈو کی بیا مراجمه کی پا دویم پیر. دو قیامتون پا کی بیان شوی دی. اڈو که قیامت دا مرک پا بارے کی خبر شوی دا او دا لوی قیامت بیان پا کم شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامة، خام خاز قسم خورم پا ورز دا قیامت باندی. ولا اقسم بالنفس اللوامة، او خام خاز قسم کن پا نفس ملامت کون کی باندی. النفس اللوامة، نفس اللوامة دا مؤمن نفسي، هذا مؤمن. دا نفس دا مؤمن دا نه دا انسان ملامته کوي، ځکه ورته ملامته کوونکی وي. کله چې انسان داسې غلط کار وکړي که نه او د ګناه کار وکړي، دا نفس ورته وایي دا کار دې غلط وکړو، دا مناسب نه وه. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، ایا ګمان کوي انسان چې هیڅ چرې به موږ راجمع نه کړو هډوکي د ده؟ بلا ولې نه، قادرین علی ان نسوی بنانه، بلکې قادر یو موږ په دې چې برابر کو بندونه د ده. الله وایي دی خو د هډوکو غم وړی، زه به ولې د ګوتو دا بندونه هم دغه شان برابر کړم او د دې جسم دا څنګه چې دي. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکې اراده لري انسان چې نافرماني وکړي په مخکې راتلونکي زمانه کې. الله وایي چې انسان چې آخرت نه مني نو د دې وجې دا ده چې د ده د ګناهونو اراده ده، خپل خواهشات پوره کولو دپاره وایي آخرت نشتی، دنیا کې مزې اخیسته غواړي. یسأل ایان یوم القیامه، تپوس کوي چې کله به وي ورځ د قیامت. فاذا برق البصر، نو کله چې وبریښي سترګې. وخسف القمر، او تور شي سپوږمۍ. وجمع الشمس والقمر، او راجمع بکړی شي نور او سپوږمۍ. دغه د قیامت ورځ ده چې رڼا د سپوږمۍ او د نور دا به ختمه شي، الله به دا راجمع کړي، د هر څه نظام به ټول ګډوډ شي. یقول الانسان یومئذ این المفر، وی به انسان په دغه ورځ چې چېرته دی ځای د تېښتې. کلا هیڅ چېرته نشتي، هیڅ چېرته به تېښتې ځای نشتي. لا وزر، نشتي بچ کېدل یا نشتي ځای د پناهۍ. الى ربک یومئذ المستقر، خاص رب ستا ته په دغه ورځ قرار دی یا ځای د ودرېدو دی. په دغه ورځ به الله ته ودرېږي، د تېښتې ځای پکې نشته. ناشنا ورځ د الله وایي ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، خبر به ورکړی شي انسان ته په دغه ورځ په هغه عمل چې مخکې لېږلی دی او وروستو یې پرېښودی دی. بل الانسان على نفسه بصیره، بلکې انسان په ځان باندې یا بلکې انسان په ځان خپل باندې لیدونکی دی، ګواهي مو ورکوي د ځان په باره کې او ښایي د هر څه نه خبر دی. ولو القا معاذیره، اگر که غزاري عذرونه خپل، اگر که عذرونه بیاني چې دا د دې د لاسه او دا د دې د لاسه، خو د انسان ته د خپل حال ښه پته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو کار کو چې کله به ورته وحي بیانېده او جبریل علیه السلام به وحي بیانوله، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا جبه ډېره تیزه خوځوله. مقصد به په هغې کې دا و چې دا وحي زمانه یېره نه شي، دا به پکې مقصد و. الله سبحانه وتعالى ورته وایي داسې به نه کې. لا تحرک به لسانک لتعجل به، مه خوځوه په دې قرآن باندې ژبه خپله چې تادي کې په دې. ان علینا جمعه وقرآنه، یقینا په موږ باندې جمع کول د دې دي په سینه کې او لوستل د دې دي په ژبه ستا. الله تعالی زموږ ذمهواري ده، موږ به جمع کوو ستا په سینه کې او بیا به یې تلولې.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نو کله چې لولو منګه تا ته دا نو تابعداري کوه د لوستلو د هغې قرآن چې کله لوستلی کېږي ته یې تابعداري کوه جبریل علیه السلام ته د قرآن وایي که نه ته د هغې تابعداري کوه غلی شه غوږ ورته کښېږده ثم إن علينا بيانه بیا یقینا په موږ باندې بیانول د دې دي د دې وضاحت د دې ذمهواري الله اخیستې ده دلته یو ادب بیان شو چې شاګرد به د استاد خبرې ته غوږ ږدي نو هله به پرې پوهېږي د استاد سره به یو ځای نه لګي اوس بیا الله سبحانه وتعالی خبر هغه طرف ته واړوله د آخرت طرف ته او د مرګ طرف ته ښه نو په منځ کې به دا خبره څنګه راله که څوک سوال وکړي چې خبره مخکې د مرګ او د قیامت او د دې روانه وه په منځ کې دا خبر راله اوس بیا قیامت ته خبر واوړېده جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی روانه وه او هغه په دې منځ منځ کې دا ژبه تیزه خوځوله یا الله پکې په منځ کې دا ایتونه راولېږل چې نه دا ژبه مه خوځوه ها اوس راشي بیا وي هغه خپلې موضوع له دا خلک چې د آخرت نه منکر دي او د آخرت په باره کې کوتاهي کوي الله وایي د هغې یو وجه ده کله هیڅ چېرې د آخرت نه انکار نه دی پکار بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینه کوئ د دنیا سره وتذرون الآخره او پرېږدئ تاسو آخرت لره اصل وجه دا ده ستاسو مینه ده د دنیا سره آخرت هم پرېښودی دی نو ځکه د آخرت په باره کې کوتاهي کوئ وجوه یومئذ ناظره بعض مخونه به په دغه ورځ تروتازي الى ربها ناظره رب خپل ته به کتونکي دا د مؤمنانو مخونه دي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه په هغه ورځو بعض مخونه سپینې که نه دا سپین مخونه د مؤمنانو دي ګوري به خپل رب ته ووجوه یومئذ باسره او بعض مخونه به په دغه ورځ بدرنګی تظن ان يفعل بها فاقره یقین به کوي چې وبکړی شي د دوی سره آفت ملاماتونکې داسې به وایي چې یاره په موږ باندې داسې مصیبت راغی چې ملا ماته شوه ملا او دم دغه شان دا خو ډېر لوی مصیبت دی چې یو انسان باندې زیری وشي چې ته به جهنم ته ځې نو نور مصیبت څه ته وایي نو الله وایي دوی به وایي چې په موږ داسې مصیبت راغی لکه ملا ماتونکی مصیبت کله هېڅ چېرې داسې نه ده داسې نه ده لکه څنګه چې دا مشرکان وایي اذا بلغت التراقي کله چې ورسي روح مرۍ ته اوس د مرګ تذکیره کوي وړوکی قیامت د دې غټ قیامت نه مخکې به د وړوکی قیامت په هر انسان راځي او ځکه حدیث کې راځي چې څوک مړ شو فقط قامت قیامته نو د ده قیامت راغی کله چې دا روح ورسي مرۍ ته وقیل من راق او ویلی شي څوک دی دم اچونکې چغې شي څوک دم اچولو والا نشتی چې په ده دم واچوي وظن انه الفراق او ګمان به وکړي چې دا وخت د جدایي دی دې مړي ته به خپله پته وي خلک خو چغې وایي ډاکټر راوله او دمګر راوله خو هغه ته پته وي چې دا وخت د جدایي دی والتفت الساق بالساق او یو ځای به شي یوه پنډۍ د بلې پنډۍ سره د انسان نه چې سوځي نو یو پنډۍ د بلې پنډۍ سره یو ځای شي یو معنی دا ده او دویم معنی په دې کې دنه دا پرته ده چې پنډۍ د کفن ولګي د انسان د پنډۍ سره د دې کفن هم سر یو پنډۍ وي که نو د کفن چې کومه پنډۍ ده هغه هم ولګي د انسان د دې پنډۍ سره نو بیا څه کېږي الى ربك يومئذ المساق خاص رب ستا ته په دغه ورځ ورتګ دی الله ته بیا مخامخ کېدی نو څومره بدبخته دی هغه سړی فلا صدق ولا صلى نو تصدیق یې نه دی کړی او نه یې مونځ کړی دی ولکن کذب وتولى مګر تکذیب یې کړی دی د حق واوړېدلی دی د الله د بندګۍ نه ثم ذهب الى اهله يتمطى بیا لاړو خپل کور والو ته چې تکبري کوو
بېدینه انسان دی، بهر هم د دې بېدیني ده او کور ته چې لاړ حقه شان متکبر. ځکه الله وایي اولا لک فاولا، هلاکت دی تا لره نو هلاکت دی، ثم اولا لک فاولا، بیا هلاکت دی تا لره نو هلاکت دی. ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایا ګمان کوي انسان چې پرې بښودی شي بېکاره؟ د انسان څه مطلب دی چې دی به دغه شان بېکاره ګرځي؟ خوراکونه به کوي او خېټه به ډکوي او بیا به شهوتونه پوره کوي او مالونه به جمع کوي، بس دې دپاره دی؟ نه نه. الم یک نطفة من مني یمنی، ایا نه و دی ټوکړه د منۍ یا قطره د منۍ نه چې اچولی کېږي په رحم کې، د هغه د منۍ قطره نه ده. ثم كان علقة فخلق فسوى، بیا شو ټوکړه د ویني نو پیدا کو او برابر کو، الله پیدا کو برابر بدنی ولا ورکو. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، نو وی ګرځول د دنه دو جوړې نارینه او زنانا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ایا نه دی دغه ذات قدرت لرونکی په دې چې ژوندي کي مړي؟ کوم الله چې داسې پیدایش کوي ولې دی مړي نشي را پیدا کولی؟ جواب دا دی چې بله، اولي نه بیا دا مړي را